د ورونو دوه سوالونه کړي دي د شرابو په باره کې. یو سوال یې دا کړی دی چې شراب په اسلام کې کله حرام شوي دي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کړئ چې شراب په اسلام کې اکدم نه دي حرام شوي، مرحلې پکې تېرې شوي دي. اولنۍ مرحله څه وه په ابتدا د اسلام کې چې شراب څه و؟ حلال. شراب څکل څه و؟ حلال و. خو صرف الله دومره ووي چې په دې کې ګناه هم شتي او فایدې پکې هم شتي، او ګناه یې د فایدې نه ډېره ده. نو بعضو خلکو پرېښودو ځکه چې ګناه یې د فایدې نه ډېره ده، نو بیا به کیسه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ګناه یې ډېره ده د فایدې نه. نو بس خلک منع شو د شرابونه. په دې پسې بیا الله دا وایي لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا، چې کله تاسو د نشې په حالت کې یې نو منځه ته به نه نږدې کېږي. نو بیا ښه ډېرو خلکو پرېښودو ځکه چې مونځ څو ټیمه دی په ورځ کې؟ 5 ټیمه دی. نو کم ټیم به سړي ته میلاوي چې دی شراب وڅښي؟ 5 ټیمه دی. نو بس هغه اکثرو خلکو پرېښودو. بیا الله سبحانه وتعالی سورة المائده کې ایتونه راولېږل بالکل حرام کړو. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بالکل الله حرام کړو. نو په دې آیت ته نازلېدو سره شراب بالکل حرام شو. په صحیح مسلم کې حدیث دی کنه ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر مدینه کې خطبه کوله، دی ووایي چې ای خلکو راته ښکاري داسې چې الله به د شرابو مبارکې څه ووایي، شرابو مبارکې به څه ووایي. نو که چا سره صحیح نو فایده ترې اخیستی شي، لکه که خرڅوي یا څه کوي. وی فما لبثنا الا یسیرا، لږ وخت نو تېر شوی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خطبه وکړه وی ان الله حرم الخمر، الله شراب څه کړو؟ حرام یې کړو. نو که چا سره صحیح فلا یشرب، سکي به نه، ولا یبع، او نه خرڅولی شي. نو خلکو یې د مدینې په دې کوڅو کې شراب واړول. صحابه کرام خو سم خلکو که او ته خو چې به یو امر راغی خبره به ختمه. نو په هغه ورځ د مدینې په دې کوڅو کې شراب به یې دو. په دې سره شراب حرام شو. او ثابته شوه چې شراب الله په دې ایتونو سره حرام کړي. او دا ورور وایي کله؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې کوم کال کې حرام شوي دي. خو مشهور قول دا دی او معروف چې دا د هجرت په 3 کال کې حرام شوي دي. د هجرت په 3 کال کې د احد د غزا نه وروستو، د احد د غزا نه وروستو. که بعض علما ویلي وي د فتح مکې په موقع باندې او بعض نور اقوال، خو مشهور قول دا دی او معروف چې دا کم کال حرام شوي دي؟ 3 کال د احد د غزا نه وروستو. والله اعلم. همدې ورور بل سوال کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې څوک شراب وڅکي نو 40 ورځې د مونځ نه قبلېږي؟ الجواب، دا بالکل صحیح خبره ده. صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابته ده چې څوک شراب څکي 40 ورځې مونځ نه قبلېږي. حدیث د عمرو بن العاص، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمر، د ټول نه ثابت دي. او پای کې یو روایت ده د امام ابن ماجه رحمه الله راوړی. عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من شرب الخمر وسکر، چا چې شراب وسکو او نشه شو، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، 40 ورځې الله د مونځ نه قبلوي. وإن مات دخل النار، او که مړ شو جهنم ته به ځي. فإن تاب تاب الله عليه، او که توبه یې وویسته تاب الله عليه، الله به له توبه قبلوي. وإن عاد فشرب، او بیا راواپس شو، بیا یې وڅکړه او بیا نشه شو، 40 ورځې مونځ نه قبلېږي. فإن مات دخل النار، که مړ شو جهنم ته به ځي.
فإن تاب تاب الله عليه، او که توبه وویسته نو الله ورله توبه قبلوي. که بیا راواپس شو، بیا یې شراب وڅښو، بیا نشه شو، څلوېښت ورځې ول الله مونځ نه قبلوي. که مړ شو جهنم ته به ځي، که توبه وویسته الله ورله توبه قبلوي. او که بیا راواپس شو، كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. كبيرة وبشن الله بقدمان ردغة الخبال سكي، ردغة الخبال. صحابة الكرام يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ ردغة الخبال ستوي وعصارة أهل النار، جهنم ينجي كم نونا ويني بيجي قبل الله سكي. نو دې حدیث نه خو دا خبره ثابته شوه چې څلوېښت ورځې دې سړي مونځ نه قبلېږي. ورور سوال دا و چې او دا صحیح دي او دا صحیح دي، خو دلته دا خبره یاده کړي. دې مطلب دا نه دی چې څلوېښت ورځې مزې شوې ګرځه، څلوېښت ورځې خو هسې مونځ نه قبلېږي ګرځي، نه مونځ به کوي. نو دې څه مطلب دی چې نه قبلېږي؟ یعنې اجر به ورته نه میلاوېږي، ذمه یې فارغېږي، ذمه یې فارغېږي خو اجر به ورته نه میلاوېږي. دې مطلب خو دا نه چې بس ګرځه هسې هم نه قبلېږي، مونځ به کوي، ځکه د مونځ خو په ده باندې واجب دی، خو صرف دومره دی چې اجر به ورته نه میلاوېږي او سزا به ورته د دې منځه د پرېښودو نه میلاوېږي، ځکه چې مونځ خو یې وکړو که نه. دویمه دا خبره ورسره یاده کړئ چې دا سزا د هغه چا دپاره ده چې چا توبه نه یې ویستې، او چې چا توبه وویسته او الله ته واپس شو نو الله وله توبه قبلوي او اعمال ولم قبلوي. دغه حدیث کې به خپله تاسو اوس وانه وریدو فإن تاب تاب الله عليه، که توبه وویسته نو الله وله توبه قبلوي. او معروف حدیث دی په سنن د امام ابن ماجه کې دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، څوک چې ګناه وکړي او بیا توبه وباسي لکه ده چې د سره دا ګناه لکه ده چې د سره دا ګناه نه یې کړي. نو چې چا توبه وویسته د هغه دپاره دا سزا نه ده، د هغه چا دپاره ده چې توبه یې نه یې ویستې. والله اعلم.